ډیرو سره دا پوښتنه وایي چې کله کمپیوټر ته کېدم یو ډیزاین باندې کار کوم نو ذهن ته مې ایډیاګان نه راځي او مجبوریږم له نورو ځینو څخه کاپي وکړم. نو څنګه په خپل ځان کې خلاقیت پیدا کړو یا یو کریټیو ډیزاینر شو؟ نو حل ډیر ساده دی. لومړی خو دا په یاد ولرئ چې خلاقیت د یو جادو نه ده، دا یو عادت دی. نه ته کولای شې بل نفر تدریس کې او نه کولای شې بل نفر څخه زده کړې. دا به په خپل ځان کې پیدا کوي. نو لومړی تاسو ابزرو وکړئ، یعنی ابزرویشن پیل کړئ، د نورو خلکو د نورو پروفیشنل یا مسلکي ډیزاینرانو کارونه تاسو وګورئ. حد اقل یو ډیزاین ته تاسو 10 دقیقې لپاره وګورئ. وروسته 10 دقیقې به تاسو معلوم شي چې دغه ډیزاین کې چې کوم رنګونه استفاده کړي، کوم ایلیمنټس استفاده کړي دي یا په کوم لیاوټ باندې دغه ډیزاین جوړ دی، ولې جوړ دی او د دې د ښایست اصلي راز په کوم ځای کې دی. او همدغه کار تاسو هر ورځ لږ تر لږه په 2 الی 3 ډیزاینونو باندې ترسره کړئ. ډیر ژر به تاسو کې خلاقیت پیدا شي چې بیا به ځان ته هم حیرانه شئ چې او دومره خلاقیت. بل لارې دا هم د سکیچینګ وکړئ. کله چې ډیزاین کوئ، کله پوسټر وي، کله لوګو وي، هر څه وي، تاسو کوشش وکړئ چې لومړی هغه سکیچ کړئ. څومره چې ډیر سکیچینګ کوئ هغومره به ډیر ایډیاګانې تاسو ته مخته راځي. تاسو به کولی شئ خپل ډیزاین ته په نوره طریقې ورکړئ. او همدارنګه ځینې وخت ځان محدود کا چې دا یو ټریک لاره هم ده. لږ فونټونه، لږ رنګونه، لږ ایلیمنټس ځان لپاره انتخاب کا چې په ډیزاین کې به دغه محدودو شیانو څخه استفاده کوي. او هغه ځکه چې کله چې محدودیتونه زیات شي نو دغلته ده چې خلاقیت ځلیږي. نو ستاسو په نظر د خلاقیت لپاره نور کومې لارې دي؟ په کومنټ کې راسره شریک کړئ.